د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د زوکړې په مناسبت د ولسمشر محمد اشرف غنی د ځانګړي فرمان په ترڅ کې د ننګرهار ولایت د محبس څخه د یو لړ مراسمو په ترڅ کې 4 تنه بندیان آزاد او د 10 تنو نورو بندیانو د بند په موده کې کموالی راغی. د ننګرهار استیناب څارندوالۍ رئیس خالد احمد وریا وویل د میلاد نبی صلی الله علیه وسلم په مناسبت د ولسمشر محمد اشرف غنی د 118 غړ فرمان لمخې د دې ولایت د بندخونې څخه د 2 میرمنو په ګډون 4 تنه بندیان آزاد او د 10 تنو نورو د بند په موده کې کموالی راغی. نوموړي زیاته کړه د یادو بندیانو د بند مودې د 1 کال څخه تر 15 کلونو پورې وي چې د جنایي جرمونو له امله ورته د بند سزا ورکړل شوې وه. سلاکار وزیر او د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل د بند څخه آزاد شوو کسانو ته د مبارکۍ ویلو ترڅنګ له دوی څخه وغوښتل چې په بندخونه کې د عصري دیني او حرفوي زده کړو څخه په ټولنه کې د کورنۍ او هیواد د خیر لپاره ګټه واخلي ترڅو په راتلونکي کې د هر ډول جرمونو څخه د تجربه شوو انسانانو په ډول وژغورل شي. کومه موده چې تاسو دلته تېره کړه دا په حقیقت کې جزا نه ده، دا په حقیقت کې د هغو کړنو یا د هغو اعمالو چې تاسو نه یا په اشتباهي توګه او یا په عمدي توګه ترسره شوي دي، د هغو اعمالو په وړاندې د قانون د حکم په اساس تاسو یوه موده د دې لپاره تېره کړې ده چې تاسو په راتلونکي کې بیا د دا ډول اعمالو مرتکب نه شئ. دا د پند او د عبرت یوه مرحله وه. د ننګرهار استیناب محکمې رئیس قضاوتمن عبدالولي قاضیزاده، د ولایتي شورا مرستیال ډاکټر لال محمد دراني، امنیه قومندان لوی پاسوال عبدالرحمن رحیمي او د بشر حقونو رئیس صبرینا حمیدي د خبرو پر مهال له بندیانو وغوښتل چې پخوانۍ تربګنۍ او هر ډول غیر قانوني حرکتونه د بیا ځل لپاره تکرار نه کړي او همداراز په ټولنه کې د روزل شوو کسانو په څیر چلند غوره کړي. دوی همداراز یادو کسانو ته سپارښتنه وکړه چې پخپله هم له جرمونو څخه ځانونه وژغوري او هم د ټولنې نورو خلکو ته د جرمونو د رامنځته کېدو وروسته د قانون د پلي کېدو پر مهال د عبرت په موخه خاطرې شریکې کړي. داسې یو ځای ده چې د انسان د نفس تزکیې دپاره، د انسان د ګناهونو د عفو دپاره بهترین ځای او دغه مو د شپې ورځې تاسو تېرې کړي دي. زه امیدوار یم چې ستاسو انشاءالله هغه ګناهونه ټول الله بخلي، ځکه چې د جمهور رئیس د عفو موجب وګرځېدلی. نن ورځ چې جمهور رئیس چاته عفو کوي په دې پوه شه چې الله درته عفو کړی، نو تاسو دغه ستر نعمت نشئ برخمن شوي یاستئ. دې بیا هم درته مبارکي وایم او په راتلونکي کې موږ او تاسو ټول انسانان یو، سره ورونه یو. د بندخونې څخه آزاد شوو کسانو په استازۍ یو تن د ولسمشر د فرمان څخه مننه وکړه چې دوی له بند څخه آزاد کړل او همداراز په بندخونه کې د ترسره شوي مودې په اړه د محبس مدیریت له کړنو او برابر شوو سهولتونو څخه ستاینه او مننه وکړه. په جوړو شوو مراسمو کې د ولایتي شورا غړي محمد اجمل عمر، استاد اسرار الله مراد، اصحاب علي مسلم، د کامي ولسوال عطا الرحمن هډوال او یو شمېر نور هم شتون درلود. د ننګرهار په محبس کې د یوې بلې ناستې په ترڅ کې د دې ولایت د بندخونې مدیر سمونوال عبدالولي حصارک ننګرهار والي څخه غوښتنه وکړه ترڅو په نوي کال کې ورته د محبس د جوړېدو په موخه په دې ولایت کې 100 جریبه ځمکه په واک کې ورکړي. هغه زیاته کړه ننګرهار محبس 15 کاله وړاندې جوړ شوی او مرستندویه ادارو ورسره ژمنه کړې چې د ځمکې په شتون سره به ورته ژر د نوي محبس د جوړېدو چارې پیل کړي. سلاکار وزیر او د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل خوښي وښوده چې ننګرهار محبس د هیواد په کچه د مرکزی ادارې له لوري د نظم او نورو برخو له امله لومړی مقام خپل کړي او د بندخونې مدیر ته سپارښتنه وکړه چې د نوي محبس د جوړېدو په موخه رسمي چارې پیل کړي او هر ډول همکاري به ورسره ترسره کړي. د یادونې وړ ده د ننګرهار په بندخونه کې د 42 میرمنو په ګډون 1304 تنه بندیان د بیلابیلو جرمونو له امله د بند شپې ورځې تېروي.